بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، اول خو مې دا هیله ده له ټولو دوستانو، هیڅوک هم مه راپورته کوئ. زما نن زړه دی چې یو طرفه وغږېږم، پخپله وغږېږم. نو زه د ټولو دوستان د هغه نه لرې کړم، د ماډریشن نه به یې لرې کړم موقتا. ښه، دا به یو ځلې دا کار وکړو، بیا به له خیره ستړي مه سئ دوستانو، ستړي مه سئ دوستانو. شیشه در سره وټکوئ، دا خلک لږ سره پیدا شي. زما نن زړه دی چې بس هغسې یو څه خواله سره وکړو، ځکه وخت مې کم دی. موږ تاسو ته خو یو ستونزه داره پیښه ده وروره، چې خپل یو عالم جنجالونه هم دي. اکثره وخت یا وروره دی موټر له سیټه در سره هغه یو، در سره په لایف کې، یا در سره په باندې په منډو یو، یا وروره ډاکټر له اپوینټمنټ یو. نو اوس هم د روښان بچي اپوینټمنټ دی، هغه ته روان یم. فقط د وخت مې لږ استفاده کوله. یو خو مې یو گزارش در کاوه، او دا گزارش ډېر زیات مهم دی دوستانو. ښه در سره وټکوئ، که دا خلک لږ راډېر کړل چې دغه مهم دی، دغه گزارش مهم دی. یو مې یو گزارش در کاوه، بل مې بیا یوه یادونه درته کوله. دا نه پوهېږم لسم کال دی که شلم کال دی، او زموږ بیخي دا روټین جوړ سوی دی. یوه ورځ خبره کوو، په هغې خبره ښکنځل کېږو، سبا ته ټول خلک همغې خبرې ته راغلي، خو هېڅوک بیا موږ ته نه وایي چې یا بښنه غواړو، یا مثلا ستا ښه خبره کړې وه، یا د هغې خبرې ته موږ رالو یا نه راغلو. نو موږ زه نه بښنه غوښتل در څخه غواړم، او نه عذر ویل در څخه غواړم، او نه ستاینه در څخه غواړم. فقط دا خبر بیا درته یادوم چې د بل وار لپاره درته تجربه سي، چې موږ څه وایو، په څه بنیاد یې وایو، څنګه یې وایو. موږ له اوله درته ویلي دي چې دا مولوي بې وجدانه چې دی، دا یې نه ولي. دا خبره ما له اولې ورځ درته وکړه، او په دې خبره باندې موږ وښکنځل سو. ته اتحاد او وحدت خرابوي. خلک راغلل د جمهوریت ملګري، موږ یې په دې خبره وښکنځلو چې ته ولې داسې وایې، ته ولې وایې چې مولوي نه ولي. نو په دې خبرو باندې موږ خلاصه کوي، د موږ نسلونه، د موږ اولادونه، موږ بچیانو، د موږ خلاصه خاندانونه مو وښکنځل سول. لکن مولوي نه ولي. دا نن به مو د خلیفه خبرې اورېدلي، پرون به مو د عمري خبرې اورېدلي. تاسې خپل خدای د ویشتونکي سړي هغه ټونې، هغه د عمري خبرې په یاد دي چې اثر داسې کوي چې تر هغه مخکې د خلیفه خبرې په خوست کې په یاد دي. دا د نن د خلیفه خبرې تر ټولو مهمې دي. خلیفه وایي دغه پیښې، دا 500 نفره 812 نفره چې په کابل کې شهیدان کړای سول د روژې په میاشت کې، دا وایي په موږ کې د انتقام جذبه نه را پیدا کوي، او باید یې را پیدا نه کړي. د خلیفه خبرې دي چې دا په موږ کې باید د انتقام جذبه را پیدا نه کړي. زه یوه خبره په ټول اطمینان درته کوم، په لا اله الا الله مې د قسم یې، د کابل پنجابیان دې ته ناست دي چې د پنډۍ د پنجابیانو عذر ووایي. په اوله ورځ چې دوی کله حمله وکړه، چې کله د پنډۍ پنجابیانو حمله وکړه، په همغه ورځ باندې د ذبیح الله مجاهد پریس کم، البته د وروستۍ حملې درته یادوم، د ذبیح الله مجاهد په ټویټر سپیس کې راښکاره سو، او د پنډۍ د پنجابیانو عذر یې ووایو. د کابل پنجابي اوله خبره دا وه، وایي دا حملې چې د پاکستان نه دي کړي. حملې چا کړي دي؟ یوه قربان سم، حمله چا کړې ده؟ وایي په پاکستان کې یوه خاص کړی ده. که خاص کړی ولې دا حمله کړې ده؟ خو بیا هم پاکستانیان سو. هغه ته وایي بل چا ویلي دي، امریکې وایي دا حمله اصلا کړې ده. دا اولې ورځې چې دوی راولاړ سوي دي او د پاکستان توجیه کوي، او دلته خلک راولاړېږي د همدغو خلکو په سر د موږ خور و مور ښکنځي. موږ چې کله ووایو چې دا د سپي بچیان یې نه ولي، موږ چې کله وایو چې دا د فضل الرحمن ګوند په افغانستان حاکم دی، موږ چې کله وایو چې هغه بلا مو په کاله کې درته ناسته ده، تاسې په هغه ډیورنډ کرښې ته منډې ور وهئ، پنجاب په کابل کې درته ناسته ده، خلیفه د پنجابی ده، متقي د پنجابی ده، منصور د پنجابی ده، مولوي کبیر د پنجابی ده، مفتی انعام الله د پنجابی ده، رباطي د پنجابی ده. والله بالله تالله دا خبره موږ له دغه نه درته کوو، موږ کوم هوایي روایت نه دی راچور کړی، دا خو ټولې فکچوال خبرې دي. روزمره زه تاسو ته په پاکستان کې د دوی د پراپرټیانو، د دوی د مارکیټونو نومونه خپروم. دا نن مې د خلیفه د کورنۍ
زه د هغو افرادو نومونه هم درته یاد کړي، درته ذکر کړي دي چې پاکستان په فوج کې میجران دي. او د خدای مسلمانانو، د طالبانو د سفیر پلار مړ سو په همدغه امارت کې. دغه پروسه کال د قزاقستان د سفیر پلار یې مړ سو، جنازه یې ګوجرانوالۍ ته یوړه. هر اوس خو د اسلام خاوره ده، اوس خو دا ډېره متبرکه خاوره ده، دلته شریعت پې باندې حاکم ده. نو ته ولې له دغسې خاورې چې هلته شریعت حاکم ده خپل مړی باره داسې خاورې ته یې وړې سي او ځان ته افغان هم وایه؟ او دا داسې نه ده چې موږ چې درته وایو چې په دې لوبه کې د طالب په څنګ کې په درېدلو تباه کېږئ، په دې خاطر درته وایو چې طالب پنجابی دی. تاسې پنجابي په مقابل پنجابی په پنجابي ماتوئ، تاسې په فضل الرحمن باندې خواجه آصف ماتوئ. ولې خدای په غضب کړو؟ څو وارې لا در په یاد کو، څو وارې نور ثبوتونه تاسو ته مخته کو، عکسونه مخته درته کېدو، پروفایلونه مخته درته کېدو، د دوی اعترافات مخته درته کېدو، د دوی ویناوې مخته درته کېدو، د دوی تناقضات مخته درته کېدو، د دوی د چمچو عزایم مخته درته کېدو. څه شی موږ تاسو مثلا تاسې راته ووایاستئ، او د خدای مسلمانانو دا ویډیو زه غواړم چې په ډېرو ځایو کې خپره کړم، او له تاسو مې هم هیله ده چې دا ویډیو ډېرو ځایو ته راسره ورسوئ. ټولو مسلمانانو ته، ټولو افغانانو ته وایو، قرار کوم ثبوت تاسو ته وړاندې کړي چې دا خلک چې دي دا یې نه ولي، دا خلک د پنجاب لاس آلې دي، دې خلکو دغه ډرامه د افغان کور ته راوړي، دې خلکو د افغانستان ټول تاسیسات پې بمبار کړل، افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالرو تاوان پې ورساو، دې خلکو په سلګونو انسانان پروژه کې پې شهیدان کړل. او دا خلک د پاکستان د جرایمو د پټولو لپاره په افغانان بندیانوي. یو افغان چې ورسي د وحشت د یوې صحنې ویډیو وکړي، دوی چې ورسي هغه افغانو ځولانه کړي او بیا د میډیا په مخ کې کېنوي، غوږونه پې ونیسي، توبه پې وباسي او ورته وایي چې دغه جک مې وهلی دی، بیا نه خورم، بیا به دا جک نه وهم. مسلمانانو، موږ زه مجید قرار تاسو ته کوم ثبوت وړاندې کړم، کومه معجزه درته وړاندې کړم، کوم کرامت درته وړاندې کړم. تر دې خو الله که لوی کرامت یو ولي او د خدای ولي هم درته وړاندې کړي چې یوه ورځ مې درته ویل چې په کابل کې د فضل الرحمن ګوند حاکم ده، او د فضل الرحمن ګوند او فوجیان یو بل نه سره ولي، دواړو زما او ستا ویشتلو ته زړه خبره جوړه کړې ده. بله ورځ په همغه ساحه کې چې بمبار ورسو، په همغه شفاخانه چې بمبار ورسو، د هغې شفاخانې د رئیس عکسونه ویډیوګانې راووتل چې د فضل الرحمن د ګوند غړی نه ده، حوزوي نماینده یې ده، د انتخاباتو کاندید ده. ور تر دې خو الله که نوح علیه السلام دغسې تر دې واضحه معجزه خپل قوم ته راایستلي. څه شی درته وکړو، څه رقم ثبوت درته وړاندې کړو؟ تاسې یو ډول ثبوت منئ، زه پوهېږم چې بله ورځ سړی پاشلې ککرۍ په ځمکه پروت وي لکه ګیلمن شهید. تر هغه وخته مو ګیلمن هم نه مانو، او دا وایي داسې ده، او دا وایي د پنجاب جاسوس ته، دی وایي تذکر پاسپورټ راخیستی، او دی وایي دا کول، دی وایي دا کول. بیا چې زیړې تلې درته پروت و او ککرۍ یې پاشلې وه، بیا تاسې ویل چې او د سړي خو الله لکه چې رښتیا ویل. دا خو تاسې باندې تاریخي تجربه بیا تکرارېږي. وروره دا خو یو ځلې نه ده. خلک را ولاړ سي، پرون دغه د هغه والا د واشنګټن والا او د پنډۍ والا همغږي سره کړې، زما په اړه یې په دروغو یو پوسټ خپور کړی دی. خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر زما په نامه یو خبره خپره کړې ده چې قرار ویلی دي چې دغه د کابل حمله چې ده دا پاکستان نه ده کړې. نو تاسې ته خدای مخ ته درومه، تاسې او خپل خدای ما دغسې ویلي دي. زه به په عمر دا خبره داسې وکړم. زما ویډیو هلته ویډیو یې ما اچولې ده، خو خواجه آصف خو په پښتو نه پوهېږي. دا ویډیو حتما کوم منداړو د سپي زوی ورلېږلې ده، ورته ویلي دي چې دغه تاسو لپاره سند ده. خواجه آصف خپره کړې ده او ویلي دي هغه خپله ویډیو چې ده خپره کړې په هغې کې ما ویلي دي چې دا له کته یې کوارډینیټس ورکول کېږي، له پاسه ویشتل کېږي، او دا یو کوارډینیټ د پنجابی عمل ده او وحشت ده. او دا مې هم ویلي دي په ویډیو کې مې په لسګونو ځله ویلي، په نورو ځایونو کې مې په لسګونه ځای ویلي دي چې دا جګړه نه ده، دا یو طرفه تجاوز ده. پاکستان د افغانستان په خاوره، د افغانستان په نواميسو، د افغانستان د خلکو په معتقداتو، یعنی پروژه کې برید چې ده، دا په اسلامي ارزښتونو مستقیم برید ده، دا په انسان برید نه ده. پروژه کې چې ته په یو مسلمان برید کوې، دا یوازې په یو مسلمان برید نه ده، دا د هغه په عقیده برید ده، د ده په مناسکو برید ده، د ده په مقدساتو باندې برید ده. په روزه مبارکه کې د پاکستان بریدونه دا د افغانانو په مقدساتو بریدونه دي. او دا د سپي بچیان وایي موږ په مقدساتو غیرت ته راوتلي یو.
مخه تور سه ستاسې په مقدساتو غیرت ته راوتلي یاست. په دغومره لوی تقدس په پکتیکا کې جومات شهید کړ، تاسې بېناموسانو خاموشي اختیار کړه. یو وارې مو هغه د جومات د شهادت پیښه ذکر لا نه کړه. په پکتیکا کې چې کوم جومات شهید سو او په هغې کې د واکسیناتوران شهیدان سو، والله بله د کابل سپیانو د کابل پنجابیانو په دې خبره باندې خاشه واچوله او بالکل یې د هغې خبر هغې اشاره قدر یې ورته ونه کړه. وروره په مقدساتو غیرت نه کوي، وروره په افغانستان دی نه کولای، په بیرغ دی نه کولای، په هغه خو هسې د دوی لپاره افغانان عفوه سوي مجرمان دي ټول افغانان، او هسې د افغانستان خاوره دوی په نسبت باندې د کفر حکومتونه پرې کړي دي او ګنده کړې ده او خرابه کړې ده او دوی اوس لګیا دي مسلمانوي پاکوي. په دا جومات خو غیرت وکړه، په دا روژه مبارک خو غیرت وکړه، نه کوي. ولې نه کوي؟ ځکه ولې به غیرت خو هغوی په یو ځای کړی ده، هغوی په پاکستان غیرت کړی. دغه دوی چې د افغانستان ته کوم تاوان راورساو دی ولې راورساو؟ ځکه دوی په پاکستان غیرت کوو. دوی پاکستانیان دي، د پاکستان د منافعو لپاره جنګېږي، د پاکستان د 50 میلیونه ټنه د تا ډبرو سکاره د یو داسې ملت له جبه یې 50 میلیونه د ټنه د ډبرو سکاره وشو کول چې هغه هر کال په ژمي کې په سلګونو د یخنۍ له امله مړه کېږي او په زرګونو په لکونو ښایي نور د پلاستیکي توکو د سوځولو د غلطو شیانو د سوځولو له امله په سرطانونو په نورو مصیبتونو مبتلا کېږي. دوی راولاړ شول د همدغه خوار ملت چې له یخنۍ ژامې کړپېږي او ماشومان یې کرخ کېږي په لارو د مکتب په لارو باندې او مړه کېږي. د دغه ملت له معدنیاتو 50 میلیونه ټنه دغو پنجابیانو ته ورکړل او د هغوی اقتصاد یې بېرته په پښو راودراو. او دلته د موږ د سپي زمن موږ ته وایي چې ورسئ له دغو سپیانو سره ودرېږئ د افغانستان دفاع وکړئ. نو هغه خو یې نه کوي. د هغه کار دا نه ده چې افغانستان دفاع وکړي، د هغه کار دا ده چې پاکستان دفاع وکړي، د هغه کار دا ده چې پاکستان حمله وکړي او دی بیرته راسي موږ ته او نړۍ ته ودرېږي او ورته ووایي چې پاکستان بیچاره حمله نه ده کړې، دا خاصه حلقه د هغوی حمله کړې. د هغوی کار دا ده چې پاکستان حمله وکړي یو طرفه او دی ورسي یو د دروغو یو ټکه پوکه جوړه کړي، خلکو ته وایي چې دا حمله نه ده، دا جګړه ده، دا له دواړو طرفو جګړه ده. مخ دې تور سي جګړه چېرته ده؟ له دواړو طرفو. له دې طرفه دې ورسه د هغه بمبارونه وګوره، د هغه وحشتونه وګوره، ستا سوټې وګوره چې ور کړي دي. 2 کمرشل ډرونونه هغوی خپل هلته پورته کړي، په کوم دیوال یې ور جنګولي دي د همدې لپاره چې دا ډرامه پې راګرمه کړي چې خلکو ته ووایي دا خو جګړه ده او دا خو یو طرفه تجاوز نه ده او دا خو یو طرفه وحشت نه ده، دا خو یو طرفه شواخون نه ده، دا خو یو طرفه د یو ملت قتل عام نه ده. د دغه شي لپاره یې یو ډرون چېرته دیوال سره وجنګاوه، بس دې شي ته یې د جګړې نوم ورکړ. پوستې د فتح کېږي او پوستې د فتح کېږي. 1200 پوستې پسې شمارل سوي تر اوسه پورې دوی ویل چې موږ فتح کړي دي. اوس خو د پوستو خبره هم غلې ده. ولې دا پوښتنه نه ځینې کوئ چې سپي بچیانو موږ چې ګورو د افغانستان ټول بیسونه پوستې تاسې ټول خوسي کړي دي. دا اوس ساعت والله بالله له افغانستان ملګري مسیجونه راته کوي، څوک راته وایي پلانی مستربل هغه غر یې پرېښود، څوک راته وایي د ارګون کنډک یې پرېښود، څوک راته وایي پلانی یې پرېښود. وروره د ورځې د 500 نقطې د افغانستان حاکمې نقطې تاسې تخلیه کوئ او پنجابیان راځي په هغو کې نوي مرکزونه جوړوي او ټول افغانستان پرې خبر او هغوی ښکاره وایي چې موږ دا عزایم لرو چې په افغانستان کې بفر زون جوړ کړو او په دې کې د خلیفه راسي وایي تاسې موږ په دا وایي په موږ کې د انتقام جذبه نه راولاړئ، دا اسلامي اخوت ته تاوان رسېږي. مشران راځي په دغسې حالت کې دی د اسلامي اخوت خبره کوي. پرون یې هغه ډېر یو غوسناک سړی چې راغلی ده او د جهاد خبره یې کړې ده، هغه هم د جهاد خبره نه ده کړې. لعنتیانو دروغ مو ویلي دي په لایف کې چې طالبانو جهاد ور اعلان کړ. په دفاعي جهاد کې د فتوا ضرورت نشته. لږ له مسلې هم ځان خبروئ. داسې یو څوک په تا حمله کوي، په دې کې ماته څه فتوا ضرورت ده؟ زه دلته ناست یم، یو سړی حمله راباندې کوي، زه د خپل ځان دفاع کوم، په دې کې د فتوا څه ضرورت ده؟ د جهاد فتوا چې موږ له دوی غوښتې هغه داسې فتوا ده لکه دی چې څنګه تعرض کوي چې زه په ده باندې داسې تعرض وکړم، دغه شي ته موږ د جهاد فتوا غواړو چې دی ورسي په پاکستان کې اعلان وکړي چې پاکستان دغه رقم لکه په جمهوریت کې چې ویل چې جمهوریت کفر ده او موږ اسلام یو، کفر اسلام آشتي نه سره لري او د دې دواړو جګړه ده. نن دې دغه خپل دین ته د مراجعه وکړي، دغه فیصله دې دی وکړي که نه، دی دې ووایي چې په پاکستان کې جمهوریت او جمهوریت کفر ده او د دې په خلاف جهاد فرض، دی دې ووایي که نه. او بیا داسې نه چې هلته به یو چڼی کېنولی، 2 پنجابیان به څنګ ته ناست او یو ویډیو به له یو نامعلوم ادرس راسي او موږ به وایو چې دغه د اوس خو فتوا م وسوه. دا کار په هر هیواد کې چې جنګ اعلان کوي هغه لوړترینه مرجع کوي. د جنګ اعلان چې ده ورسه په ایران کې جګړه کوم چڼی اعلانوي که هغه پکې وژل کېږي، د ملک تر ټولو لوړ مقام کې وژل کېږي، که د ملک تر ټولو لوړ مقام د جګړې قمانده ورکوي.
دا خو په ټوله نړۍ کې قانون دی چې د جګړې او د سولې فیصلې د یو هېواد تر ټولو لویه مرجع چې هغه په دوی کې د دوی خنزیر المؤمنین ده، دغه کار باید هغه وکړي، لیکن هغه یې نه کوي. اوس راغلي دي هغه خلک چې موږ یې وښکنځلو، په موږ پسې دروغ ویل، موږ یې په دې خاطر چې موږ د سپي پنجاب په خلاف د سپي طالب په خلاف ولاړو، موږ ته یې په دې خاطر فحش ووایو، په موږ پسې دروغ او بهتانونه جوړ کړل، خلکو ته یې په دروغ وویل چې تا دلته سلیبریشن کړی ده، تا موسیقي کړې ده. همغه خلک را ولاړ سول. اوس ورو ورو لایفونو ته راځي، دې لپاره چې خټه جوړه کړي. دوی خو طریقه دا ده چې په د خټې پوزه جوړه کړي. دوی خو طریقه دا ده چې دوی لایکونه راټولوي، نور یې والله بالله که بل هېڅ مقصد یې دي. دغو د سپي د زمانو که په بل مقصد یې زه خپل خدای. دی ورځي چې کله د طالب ورځ وي، د طالب په طرف کې لایکونه راټولوي، چې کله بیا جمهوریت ورځ وي، جمهوریت په طرف کې لایکونه راټولوي. له یو خوا هم لایکونه راشړي، له دې خوا هم لایکونه راشړي. د دوی ټول هدف دغه شی دی. والله که به یا فکر ته ژمني یا به خپل یو صف ته ژمني. دلته دغه ډنګیال راغی په دغه لایف کې، ما هغه ورسره وکړه، بحث مې ورسره وکړ. زه ورته وایم چې طالبانو په باره کې ما نه دي ورته ویلي، ده راته ویلي چې د طالبانو دا تور ولې لګولی چې جنسي تیرې کړي. زه ورته وایم چې ودې خره زویه، دغه تور خو ملګرو ملتونو تایید کړی دی، سل د جنسي تیرې قضیې دي. دی ما ته وایي چې ښه نو جنسي تیرې خو په جمهوریت کې هم کېدو، نو چې کېدو په درنالت یې خو ته د داخله وزارت ویان دی، دغه خو تا توجیه کول نو. زه خو د داخله وزارت ویان نه وم، زه خو د جمهوریت یو ناقد وم. ما خو دا اخلاقي جرأت درلود چې په جمهوریت کې ناست وم، د لنډغرو په مقابل کې مې سنګر جوړ کړی و. د جمهوریت منځ مې له اول ځل د افغانستان په جمهوریت په تاریخ کې له ارګه د احمدشاه مسعود په باره کې کامنټ چا ورکړ؟ ورسئ ته ارشیف ته مراجعه وکړئ. والله بالله تعالی که له ما پرته بل هیچا د افغانستان د جمهوریت له ارګه د مسعود د نه قهرمانتوب خبره کړې. والله بالله که هیچا بل له ما پرته د ارګ له منځه د مزاري د خاینتوب خبره کړې. په یاد مو دي؟ نه یاستئ، ماشومان یاستئ، درې میاشتې څلور میاشتې مخکې حافظه نه لرئ، د خدای په غضب ککړو. زه چې په هغه وخت کې چې د انتقاد وخت و، هغه انتقاد خو ما کوو که نه. ته خو هلته ته خو په همغه وخت کې د همغه قیصري صفایي تا کوله، د همغو مجرمانو چې په شمال کې مو د محلي پولیسو په نامه باندې راټول کړي وو او د تاسې په تشکیلات کې وو، ته د داخله وزارت سړی وې او هغوی به جرایم کول، تا بې صفایي کوله. اوس ما ته په بحث کې راځي بې ناموسه بې وجدانه، ما ته مخامخ کښېنې، ما ته وایې چې په جمهوریت کې هم دا کارونه کېدو، نو ته ولې په طالب پسې دا خبره کوې؟ او بیا په دغه خلکو کې ولې وجدان نسته؟ په دغه خلکو کې ولې انسانیت نسته؟ ولې قضاوت نسته؟ زه خو په ننګیال منګیالو حسیبو بل سي دا خو ما درته ویل چې دا د لایکونو پلورلي دي، دا په پیسو نه دي پلورلي، په جایداد نه دي پلورلي، په حیثیت او موقف نه دي پلورلي، دا د لایکونو سپي دي. دوی فقط ټول هم غم یې دا جوړ سوی دی، یو 300-500 روپۍ له دې سوشل میډیا به ورته راځي یا به نه ورته راځي. ټول غم یې دا جوړ سوی دی چې دا لایکونه د جمهوریت لخوا څنګه را ایسار کې خپلې ځولۍ ته راواچي، د طالب لخوا یې څنګه را ایسار کې خپلې ځولۍ ته راواچي. یو خو مې دا کیسه درته کوله. اوس نن بېرته ټول د موږ خبرو خوند وایي، موږ یې پرې وښکنځلو، نن بېرته د سپي زمن همغه د موږ خبرې ټولو خلکو ته کوي. حالا د امیر المؤمنین ولې فتوا نه ورکوي، ملا یعقوب ولې پټ ده، او متقي ولې غږ نه راوځي، او پلانی ولې داسې ده، او خلیفه ولې نرم غږېږي. خو دغه خبره ما درته کوله چې دا د سپي بچیان یې نه ولې، زموږ ما نور څه جرم کړی ده، په ما پسې ولې تهمت ووایو زه د کابل په حملو خوشحاله. زما خو فقط همدومره خبره کړې وه. او دغه سړی چې موسیقي غږوي، موسیقي خو هر وخت د اتڼ موسیقي نه وي، په موسیقي کې ژړا کېږي، په موسیقي کې ویر کېږي. د موږ تاسې دغه ویرنې چې خلک ورته وایي دا څه شی دی؟ خو دا خو په موسیقي کې به خلکو د غم سندرې ویلې، اور ما هلته یو طنز ویلی دی او ژړونکی تراژیدیک طنز دی. هغه د څوک په ادبیاتو پوهېږي، په دې خبره پوهېږي، خو هغه خر خو په ادبیاتو چېرته یې خو ځان ته یې ډاکټر لیکلي دي، کاشکې دی چېرته د یو شعر یو کتاب یې لوستی وای چې په دې دی پوهېدلی چې یو طنزیه شعر د څه شي لپاره لیکل کېږي. په طنز کې خلک تراژیدي مطرح کوي، په طنز کې خلک ژړا کوي، خلک تریخ طنز خلک وایي. او زما تریخ طنز د همدې ورځې لپاره و. ما په اوله ورځ درته ویل د منداړو د منداړو د مولوي ترمنځ ډایلاګ ولو چې هغه ورته وایي چې ولې مولوي صاحب، ورته وایي چې نه ولم امیر صاحب، او زما کور په پنجاب کې ده، په لاهور کې ده. ما څه درته ویل؟ خو دغه خبرې مې درته کولې. تاسې خپل خدای دغه خبره دغسې نه ده، ولې وجدان نه لرئ؟ ولې دغه دلته 500 نفره ناست دي،
زه تاسې ته وایم ولې دفاع نه کوئ؟ دا زه خو ځان لپاره لګیا یم، زه د خپلو بچو لپاره لګیا یم. بچي مې والله بلا قدر خبره مي هغه خپلو ښوونځیو ته ځي، معصوم ماشومان دي کته پورته راته ګرځي. زه د هغو لپاره نه یم لګیا، زه ستاسې لپاره لګیا یم. د خپلو بچیانو غم سوی ده وروره، هغه هم یې ښوونځی جوړ دی، هم یې شفاخانه شته. که خدای نه اخیستل او خدای که مرض نه پرې راټیټوو، په دنیایي اسبابو په اعتبار باندې مسؤون دي. زما کومه مسله نشته. زما دا اوس زه باید لاړ شم کار وکړم، زه یو 5 روپۍ اولاد ته وګټم. هغه روپۍ زه نه ګټم، دلته راځم دلته ده. او هغه هم داسې نه وي چې زه په ډېره مستۍ کې راځم. دا اوس مې د زوی اپاینټمنټ ته دوستانو ته مې وویل ما زه فقط 1.5 ساعت لپاره راتلی شم، بیا زه مجبور یم چې اپاینټمنټ ته ولاړ شم. بیا به په دې منځ کې خلک په ما پسې غاپي. زه به په یو ډاکټر په هغه کې ناست یم. زه به دا وخت نه لرم چې ډاکټر له اپاینټمنټ راووځم. بیا به خلک راپسې غاپي. زه به چېرته په مزدورۍ کې اخته یم. داسې خو نه کېږي چې وروره د هغه وخت چې په خوشحالیانو ټول راګډ یاست، او چې کله د دفاع وخت بیا مو 5 ملګرو ته پرېښي وروره، هغه هم تر موږ بدتره ټول د خدای په آفتونو مصیبتونو ککړ خلک دي. څوک په شفاخانو کې پراته دي، څوک په کوما کې پراته دي، څوک هلته په یو تکلیف، څوک په بل تکلیف اخته دي. لږ دی د خپل وطن د خپل خلکو په ننګ راوځئ. دوغره بېغیرتي خو الله بالله خوند کوي. لکه دا څو ورځې خلک دی ناحقه شي د پنجاب د غلامې ادارې په ملاتړ د مور او خور له ښکنځلو له فحش سره راوتلي دي. تاسې مه چاته مور خور کنځا کوئ، مه چاته تونده کوئ. فقط وګوره یو د حق خبره خو وکئ چې ورته ووایئ چې دا خبره دې صحیح نه ده، یا دا خبره دې کېدای شي صحیح وي، خو یو ځلې ورسره دې قراره پوښتنه وکړه. که پرون په ټویټر کې 500 نفره ناستو او ډنګیال راوغوښتل سو، محکمه سو. د 500 نفرو په مقابل کې او دلته دوستان ناستو، ټولو دا صحنه لیدله. په دې لاین باندې ما هغه د ده خبرې ټولې تکرار کړې. پوښتنه مې ځینې وکړه، ما خواجه آصف په ما پسې دروغ ویلي دي. ما په عمر نه دي ویلي چې پاکستان حمله نه ده کړې، بلکې زه وایم چې طالبان د پاکستان د حملو جنایتونه پټوي، او زه دا 1 کال کېږي دا خبره کوم. خواجه آصف یوره د غږ لیک کم کړ. خواجه آصف په زما په حواله لیکلي دي چې قرار ویلي دي چې حمله پاکستان نه ده کړې. بیا اعلان دی یو ویډیو خپره کړې ده. په هغه ویډیو کې ما ویلي دي چې حمله پاکستان کړې ده، او له پاس هم حمله کوي، له لاندې هم د فضل الرحمن کس ورته کېنولی. خو هغه د سپي بچی یا په پښتو نه پوهېږي، هغه ویډیو یې همداسې خپره کړې ده. یا هر څه علت چې و، خو همدغو سپیانو همدغو منډوړانو ورلېږلې ده. والله بالله زه په دې باور لرم، یقین لرم چې دغه خواجه آصف ته دغه ویډیو له دغو منډوړانو ورلېږلې ده. د همدې لپاره ورلېږلې چې د ما کرکټر پې باندې اساسینیټ کړي، او د دغه شي تر شام د عیسی لاس همداسې ولو چې دغه یوازینی سړی دی چې موږ د لوبې د رسوا کولو لپاره کار کوي. راځئ دا بدنام کوي، په خلکو کې د عیسی په جاسوس مشهور کوي. دغه بهترینه ټاپه ده چې یو افغان پې باندې اغفال کېدای شي. په هر صورت هغه راپسې دروغ ویلي، خواجه آصف دروغ ویلي. که خواجه آصف په پښتو نه پوهېږي، ویډیو نسي معنا کولی، ته ډنګیاله، ته حسیبه، ته یو بل بېناموسه، ته خو دغه ویډیو په پښتو ده، خو ورسه وایه ورسې ما دا خبره کړې ده چې پاکستان حمله نه ده کړې، کمې نه ده کړې. ما د پاکستان حمله توجیه کړې، کم غندلې ده. ته خو دا ویډیو په خپله پښتو کې ده، خو ته یې واوره که نه. و د سپي ماله دی راغلی دی په ځای چې دا خبره بېرته دی خلکو ته وکړي. دی داسې چا په حیث باندې دی د موږ د مبارزې ملګری ده، زه دی ګټم، زه د دا ورته ګټم، زه د دا اولادونه ګټم. دی د دې په ځای چې دا کار وکړي، دوستانو ته ووایي چې ګورې د خواجه آصف په قرار پسې دروغ ویلي دي، د قرار دا خبره نه ده کړې. دی په دې باندې یقین هم لري. دی راولاړ سو وروره په ټیک ټاک باندې دا ویډیوګانو ته کشف پسې ورکړو، په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې. اوله د کرنیلانو زوی او د دړو لیونی یو څه شی دا فحش یې راپسې لیکلی ده. بېګا مې ورته ویل ما دا کار دې ولې کړی؟ مالته دا خبره په یو ځای کې ما اثبات کړه، په یو ځای کې چې ما دې ویلي چې پاکستان حمله نه ده کړې، او داسې دا ټول په هغه کې. زه خو حتی د کابل ول پاکستانیان بولم، زه خو په کابل کې مړه کې هم زه وایم چې دغه د فضل الرحمن د ګوند سړی چې دغه پروفایل یې ما راویست، ویډیو یې ما راویسته، دا پاکستانی ده. په دغه ځای باندې چې کومه پیره درول سوي دا ټول د پاکستانیانو ده. نو تا د سپي زوی ولې په ما پسې ویلي چې قرار وایي دا کار پاکستانیانو نه ده کړی؟ ولې دې راپسې ویلي دي؟ وایي تا ویلي دي، ما راوباسه ویډیو راوباسه. والله بالله یوه ویډیو 500 نفره ناستو، او د خدای په نس شاهدي ورکړئ، زما په د خلکو په وړاندې شاهدي ورکړئ، ځکه د خدای امر دی په قرآن کریم کې چې واذا استشهدتم فاشهدوا، چې کله یو مسلمان له تاسو شاهدي وغواړي بیا شاهدي ورکوئ.
یو مسلمان چې له تاسو شاهدي وغواړي په یو مسله کې بیا شاهدي ورکوئ. شاهدي پټول چې ده دا زور ده. شاهدي پټول چې ده دا ګناه ده، دا کبیره ګناه ده. شاهدي پټول بغیر له عذره دا ګناه ده. 500 نفره ناست وستئ، ولې دا شاهدي نه ورکوئ چې دې ننګیال خولو ته تړه سوه او تر اخره پورې 7 وارې دا ویډیو پلی کړه، 7 وارې بیا هم پې پلی کړه چې ته په دې کې ما ته دا نقطه راوښیه. والله که یې راښولې. اخر وایي چې قمر زمان دا خبره کړې ده. نو اول خو قمر زمان نه ده کړې. قمر زمان دغسې نه دي ویلي چې حمله بیخي نه ده سوي. هغه وویل چې دا حمله دغه برخه د ویډیو چې ده په دغه برخه کې اور لګېږي، دیوال نه ده چپه، بیرغ نه ده چپه، دا په بم نه ده لګېدلې. دغه برخه خو اوږد سایټ دی او هلته د کابل خلک ټول وایي چې هلته دا اورونه چې لګېدلې. دا قضیه هره اړخه چې ده ډېره مبهمه قضیه ده. ځکه تر اوسه پورې دوی د 400 نفرو مړي راایستلي. دوی وایي چې موږ راایستلي دي، څوک وایي 200 دي، څوک وایي 100 دي، خو 400 نفره دوی مړي راایستلي. لیکن په دې ځای کې خو تر 2000 پورې انسانانو په دغه ځای کې په داخل کې وو. دا نور څه سول؟ هلته په سلګونو میندې ولاړې دي. د ویډیوګانې تاسې ګورئ، وایي زموږ اولادونه ورک دي. زموږ شک دی دغه کار ایسای یو ځلې مخکې دی 9/11 نه وروسته وکړ. پوډریان یې ټول راټول کړل له کوڅو. دغه پوډریان دي برین واش کېږي، بېچارهګان خو ټول له اعصابو خلاص دي. دلته یو هغه ورکړي، یو د جنت لالچ مالچ ورکړي، هغه په ژوند کې هغه نه لري. د پوډر یوه نشه ورکړي، هر څه نخرس پرې کوي، بارود پورې وتړي، په واسکټ ور واغوندي، درز په یو ځای کې والوځي. دغه کار ایسای پخوا کړی ده او زموږ دا شک ده چې دلته بیا دغه رقم لوبه په موږ باندې کېږي. ځکه خو په لاندې مایسای ناسته د فضل الرحمن د ګوند سړی ناسته او له پاسه بمباره مایسای کوي. نو زه په دې کې څه ملامت یم؟ اوس طالب دا کار نه دی کړی پخوا؟ که ما ویلي چې طالب دلته دا وحشت طالب کړی دی، تاسې خپل خدای طالبانو د موږ په شفاخانو مخکې رحم کړی ده؟ دغه طالبان ورننه نه وتل په شفاخانه کې د یو کلن د یوې ورځې د ماشوم په خوله کې میل ورکې نه خو درته ویې نه ویشت. دوی د موږ په هغه دغه سرینا کې هغه 2 ماشومانو په مخ کې پلار ورته ونه ویسته، 2 ماشومان یې ورته شهیدان نه کړه. ویډیو یې ستاسې هېره ده. 500 نفره، 200 نفره، 300 نفره د والیبال په میدانونو کې چاودنې راته ونه کړې. له دغو خلکو تاسې بیا دغوره د خیر او د حق ویل او بیا دغه خبره د ما کړې وای، بیا د تا راپسې کړې وای. خوله یې ته تړه سوه. تر اخره پورې دا ټول خلک شاهد دي، دې بې وجدانه تر اخره پورې ده. اخر یې څه راته وویل؟ بیا هم دا ټول خلک شاهدان دي. اخري خبره یې دا وه، وایي قراره دا خو وایي د وار مې در باندې وکړو او وار مې در نه واخیست، زموږ بیا یو واري. د دې خبرې په معنا پوهېږئ؟ یعنې هر هغه چا چې د ننګیال په ریفرنس په ما پسې دا تهمت ویلی، له دغو ټولو ننګیال خره جوړ کړي دي. دغه ټول ننګیال احمقان کړي دي او د خپلې یوې عقدې لپاره او داسې عقدې لپاره چې زه پې خبر والله بالله کوم، د داسې عقدې لپاره چې د ده لخوا له ما سره بیخي هېڅوک هم نسي درکولی چې ننګیال به نو له قرار سره ولې عقده لري. خو عقده یې څه شی ده؟ دغه د سپي اولاد ولاړل، دغه ټوله ډله یې درته ښیم. له حقانیانو سره یې خبرې وکړې، طالبانو سره یې خبرې وکړې، سهیل شاهین سره سادات کېنوست په هغه کې په پرېږده یاره دا په ټوله دا رقم راغله. هلته یې خبرې ورسره وکړې خو وروستي هګۍ یې رابار کړي وي او زما خو دغه خاصیت دی وروره، زه خلک د وروستو هګو خرڅولو ته نه پرېږدم. دا وروره دا خو دا که تاسو شخصي دښمنۍ بولئ، که عقدهمن کېږئ، که دښمني را سره کوئ، که اخطارونه را کوئ، دغه کار ته اجازه نه ورکوم چې وروره بازار به لګېدلی دلته په افغانانو به د وروستي هګۍ خرڅېږي او زه به یې تماشه کوم. زه به ورته وایم چې نه دا ډېر سالمې هګۍ دي. ما دوی په ټوکرۍ کې لغته ورواله، وروستي هګۍ مې ورماتې کړې. د ننګیال خېلو د عمر خېلو د ټولو جاسوسانو چې دلته په 5 روپو لپاره وجدان هم خرڅوي، وطن هم خرڅوي، بیرغ هم خرڅوي، سرتیری هم خرڅوي، ملي نوامس هم خرڅوي. د دغه عقده له دغه ځایه ده. که شخصي مسله نسته، ما په شخصي کې له ده سره څه دي؟ زه په شخصي کې له هر افغان سره همدردي لرم، له خپل دښمن سره هم لرم. نه په خپل دښمن باندې روزي قطع کوم، نه خپل دښمن ریپورټ کوم، نه خپل دښمن په چا ډیپورټ کوم. والله بالله که دا یو کار زه کوم او ځکه یې نه کوم، دا مې خاصیت نه ده. شخصي مشکل له چا سره موږ نه لرو. اوس د وطن خبره یې په هغې کې خو زما کمزورتیا ده او د هر افغان باید کمزورتیا جوړه شي. نو خبره دا ده، خلک وایي سود رښتیا راځي، دروغ کلي وړي. هغه دی رښتیا را روان هم دي او رښتیا راغلي هم دي. لاړ شي اوس بېرته زما هغه ویډیو وګورئ چې ما په هغې کې دا خبره کړې ده که مې نه ده کړې. مخکې درته ویلي و چې وایي د دې 18 نفرو شهیدانو په ورځ بېګا یم دا خبره وکړه چې د 18 شهیدانو په ورځ باندې داسې دا دغه سیلیبریشن کوو
موسیقي کانسرت یې نیولی و. د هغې مو هم ورته ویل چې ګوره هغه موسیقي چې ده هغه تنزیه هغه شعر چې ده هغه اول خو دا چې موسیقي ټوله د اتڼو دغه لپاره نه یي، ته خر یې په دې نه پوهېږې چې موسیقي ټوله د پارټي لپاره ده. موسیقي خلک په غم کې غږوي، موسیقي د ژړا شی هم ده، موسیقي د درد د اظهار شی هم ده، موسیقي په رمزي شکل د استبداد په مقابل کې د غږ پورته کولو شی هم ده. بالخصوص طنز چې ده، طنز ډېر اهداف لري. څوک چې په لږ په ادبیاتو پوهېږي، 15 ورځې مکتب ویلی هغه په دې پوهېږي چې طنز د څه لپاره، طنز د خلکو یې خندولو لپاره نه وي، طنز د خلکو د ژړولو لپاره یې ډېر وخت. او دغه تریخ طنز چې ما ویلی و هغه رښتیا خبره ده. یو په بهترین شکل باندې یو ملي اندېښنه مطرح سوې ده. ملي اندېښنه دا ده چې چاته څوک له تا ټوله ورځ مالیات ټولوي، د کراچیوانانو د مالیات ټولوي او د هغه له غواګانو له مندس خوندرانو باندې لټک سومالیا ایښې ده، په سولر پانلونو باندې د خدای لمر په خلکو خرڅوي، له هغو مالیات ټولوي. د افغانستان معدنیاتو ته لوټ ته په یو پراخه پیمانه کار ویلی ده. هغه خلک نن د افغانستان دفاع نه کوي، قصدن یې نه کوي، دا نشي کولی، دی دې نه کوي. په دې جمهوریت کې چې به هر وخت پاکستان حمله کوله، د پکتیکا قومونه او د پکتیا قومونه به لکه زمریان نه ورغورځېدل، کرښې ته بې ځان نه رساو، سنګر به نه د موږ تر سرحدیانو مخکې به دوی، زما په یاد دي والله بله د ځاځیو سپین ګیري په سنګرو کې ناست وو، په هغه کې په جمهوریت کې په یاد دي. دا نن دغه خلک دغه د سپي بچیان د خلکو ته د قومونو ته اجازه نه ورکوي چې دوی په پاکستان حمله وکړي. دوی دلته د پاکستان حفاظت ته ناست دي، دوی دلته د پاکستان صفایۍ ته ناست دي چې پاکستان عام انسانان مړه کړي او دوی د خبر پټ کړي، دې ته ناست دي. تر 1000 نفره له دغې پیښې مخکې والله بالله تعالی تر 1000 نفره ډېر شهیدان کړي. له دغې پیښې مخکې چې دا نور بمبارونه وسول، تر 1000 نفره ډېر شهیدان کړي دي، لیکن دوی د 10 نفرو خبر هم نه ده تېر کړی. دوی د یوې صحنې عکسونه دوی افغانانو ته راونه ایستل. ولې؟ ځکه بیا خو د دوی پلار بدنامېږي که نه، بیا خو د پلار په مقابل کې د انتقام جذبه د خلیفه خبره شوی، په موږ کې د انتقام جذبه نه را پیدا کوي، باید را پیدا نه شي، بیا خو د انتقام جذبه را پیدا کېږي. بیا خو دلته له خلکو سره، بیا خو د دوی د پلار په اړه باندې نړیوال وایي چې دلته ماشومان وژني، په یو هېواد کې عام خلک وژني، نو دی خو باید د پلار پرده وکړي که نو هر سړی د خپل پلار پرده کوي. دا خو د پلار حق ده په زوی باندې چې هغه لږ تر لږه پرده خو یې وکړي. وروره دا خبره موږ درته کړې وه او دا خبره بیرته ټوله وکړه، بیرته راغله چې دلته موږ نه ویل چې والا دا شناختي کارت وال چې دي، دا رښتیا مې یوه اندېښنه شته چې دا شناختي کارت وال ناست دي. دا نن طالبان دا لیکنه نه کوي چې والا شناختي کارت والا فلاني ځای کې ده او شناختي کارت والا فلاني ځای کې ده. البته فرق هم دا ده، تاسې به وایاست په طالبانو کې د شناختي کارت والا دي هلته او دلته. زه بیا هم دا خبره دلته په دغه ځای باندې در سره یاد یې وساتئ، ویې لیکئ در سره، او که بیا غلطه ثابته سوله بیرته ما ته راسئ، لعنت را باندې ووایاست. زه دا په ډاډ درته وایم چې دلته خبره دا نه ده چې د شناختي کارت والا په کابل کې په حکومت کې ډېر دي، دا خبره نه ده. واک له شناختي کارت سره ده. اصلي فیصلې دغه تعلیم چې در باندې بند کړی، دا شناختي کارت در باندې بند کړی، مشران یې د شناختي کارت خلک دي. د اول د خارجه وزیر یې د شناختي کارت سړی ده، داخله وزیر یې د شناختي کارت سړی ده، دغه تر ټولو مقتدر وزارتونه دي. معارف وزیر یې د شناختي کارت سړی ده. د شاهد عامې وزیر د پاکستان تر بیرغ لاندې ناسته، په اردو ژبه لګیا ده، وایي همارا سارا انټرست پاکستان میں ہے. مولوي کبیر د وروره په هره رخصتۍ کې پاکستان ته ځان رسولی. خلیفه د اختر په ورځ پاړه چنار ته خطاوتی، چوڼۍ ته ورخطاوتی، او تاسو په دغسې حالت کې په دغو سپیو باندې افغانستان ساتئ، او بیا موږ ته د دوی په سر ښکنځلې کوئ. د ننګیالي وایي ادعا پرون دا وه چې موږ غوښتل چې څوک چې اتحاد و اتفاق خرابوي، څوک چې اتحاد و اتفاق خرابوي، نو ښه اتحاد و اتفاق زه خرابوم که ملا هیبت الله خرابوي. د افغانانو په دې خبره اتفاق ده چې پاکستان په مقابل کې باید دښمني وشي، خو یوازې هیبت الله له دې شی استثنا ده که نه، یوازې خلیفه وایي دا د موږ مؤمنین ورونه دي، دا موږ اسلامي اخوت ته تاوان رسېږي. دا نن خلیفه ویلی دي، که نه بل بې وجدان افغان راوښیه چې دا خبره وکړي چې دا پاکستانیان د موږ دغه دي ورونه دي او د مؤمنانو ترمنځ. هغه پرون چې هغه ډېر غوسناک سړی غږېدلی ده او د جهاد خبره یې کړې ده، د دفاعي جهاد، هغه ویلی دی چې د پاکستان علماو ته ما عرض ده چې په قرآن کریم کې وایي چې وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، که چېرته د مؤمنانو دوه ډلې په خپلو کې جنګ کوي نو تاسې په منځ کې سوله وکړئ. دا هغه وایي چې دا د مؤمنانو دوه ډلې دي. پاکستان فوج ته چې د انګریز فوج ده، د انګریز د فوج
پاتې شونې دي، د انګریز د همغه وایسرای د فوج پاتې شونې دي او د خدای او د رسول دښمنان دي، جوماتونه بمباروي، پر رمضان کې انسانان وژني. دی وایي چې علماو ته زما خواسته چې وان طائفتان من المؤمنین اقتتلا، که د دوو د مؤمنانو اقتتلا او که د دوو مؤمنانو په ترمنځ هغه راسي، د دوو مؤمنانو تر منځ جګړه راشي، تاسې سوله پکې ور وکړئ. هغه هغو ته مؤمنان وایي. تاسې خپل خدای دی تر اوسه پورې دا تا ننګیال ته مؤمن ویلی، دا تا حسیب ته یې مؤمن ویلی، دا تا وحید عمر ته یې مؤمن ویلی، دا ستا مشر اشرف غني ته یې مؤمن ویلی. د هغو قضات لګیا ده د پاکستان فوج ته مؤمن وایي او وایي علماو خواست کوي چې د مؤمنانو ترمنځ تاسې سوله وکړئ. ولې دا دی په خپله هم والله بلا که ګنګ سیاست دی، خو د نورو خلکو ما څه درته وایم، 5 ورځې د هغوی د اوج ورځې وې، د هغوی له طرفه مو لایکونه راټول کړل. اوس 5 ورځې بېرته دې خوا ته کیسه ګرمېږي، بېرته دې خوا ته رااوړئ، له دې خوا ته خو افغانان خو میږي دي بېچارهګان، بس هر له هرې خوا یې ډرې کوه، بس هر طرف ته یې ځغلوه. دغه زه د خلکو ته وایم 600 نفره ناست یاستئ، میږي مه جوړېږئ، د خدای پاره د موقف پیدا کړئ، د خدای پاره د طریقې پیدا کړئ. که په خپل اکاونټ نسئ کولی، یو مستعار اکاونټ جوړ کړئ، د حق ملاتړ وکړئ، د قرار ملاتړ مه کوئ، د خپل فکر د خپل ملک ملاتړ مه وکړئ، د رښتیاو ملاتړ وکړئ، د دروغو په مقابل کې ودرېږئ. غر کېږئ، تباه کېږئ. تاسې به فکر کوئ چې په اروپا او امریکا کې به تاسې نه تباه کېږئ. سټیټلیس وګړی تباه ده، چې یو وار د سټیټ له لاسه ورکړ، بیا چې د دنیا په هر سر کې والله بالله که ته د عزت څښتن سوې، والله بالله که د نسلونو نسلونو د حقارت له احساس خلاص شول. قسم په خدای به په امریکا کې تا اولاد د حقارت احساس کوي، په کاناډا کې به د اولاد د حقارت احساس کوي، د دنیا په هغه بل سر ته چې ورسېږي تا اولادونه به د حقارت احساس کوي. داسې مه وایه چې دا د قرار خپل غم د قرار په خپل غم کوي، قرار لیونی ده. دا زما خپل غم نه ده، دا ستا غم ده، د وطن غم دی ده، د اولادونو غم دی ده، د میندو خوندو غم دی ده. د دغو میندو غم ده چې دا پرون د هغه مخ ته ولاړ وي، اولادونه یې ورک دي، څوک ورته وایي چې سوځېدلي لولپه سوي رسوي، څوک ورته وایي چې خدای خبر چېرته تللي دي. که سبا دغه د دغه مور اولاد په تاجکستان کې په انتحاري کې استعمال نه سو، په ازبکستان کې استعمال نه سو، زه خپل خدای په دې کې راولاړ سئ، موږ ته فحش وایستئ. او بیا د فحش خو مې یوه اندازه او یو درجه ده، دنیا ته مو وشرمولو، لرو پښتنو ته مو وشرمولو. هغه راته وایي چې دا څه رقم خلک یاستئ تاسې. ما ته بله ورځ یو لر پښتانه مشر وویل، وایي پنجابیانو مړه کړو، بندیان یې کړو، شکنجه یې کړو، ورک یې کړو، ډېر ظلم یې را سره وکړ، خو د مور خور ښکنځلې نه دي راته کړي. او دا تاسې د جمهوریت د بیرغ لګونکو نه مور را پرېښوده، نه یې خور را پرېښوده، نه یې د ګلخان ټایټل را وسپماوه، یو ټایټل یې را پرې نه ښود. او دغه حال دی، رښتیا وایي. تاسې ورسئ دغو د سپي د زمنو کمنټونو ته ورسئ چې دوی د پی ټي ایم خلکو ته څه رقم کمنټونه کوي، ولې تشدد نه کوئ، ولې جهاد نه کوئ. وکه خو ته د جهاد فتوا پې ورکړه چې هغه یې هلته شروع کړي، نو بې فتوا جهاد کېږي. د سپي بچیانو دفاعي دغه د تعرض جهاد بې فتوا کېږي. له فحش ویلو، له لوڅو کنځلو پرته مو بل څه شی شته په هغه کې، په هغه منشور کې. په هر صورت زه همدومره غږېدل مې غوښتل. البته نه پوهېږم که کوم بل دوست کومه موضوع را په یادول غواړي چې هغه په هغې باندې هم سړی خبرې وکړي. زما خو دغه 2 موضوعګانې وې. یو خو مې دا درته ویل چې هغه دروغ هغه سول، افشا سول. پرون ننګیال د ټول 500 نفرو په مخ کې مختوری سو، بې دلیله سو، او هغه سپیسونه به خلکو ریکارډ کړي، د هغو ریکارډونه در سره واورئ او د ده بې دلیلتوب واورئ. یوه ویډیو یې 2 ځله پلی کړه، کومه خبره چې ده کوله د 500 نفرو شاهدانو په مخ کې دا خبره درته کوم، هغه یې اثبات نه کړه او اعتراف یې هم وکړ چې دا کار ما له خولې کړی او انتقام مې اخیست. او زه نه پوهېږم چې په دی ما څه غوولی و چې د ما انتقام اخیست. ما په ده څه کړي دي؟ زه خو د وطن خبره کوم، زما له چا سره شخصي څه دي؟ خدای د دې خولې خبره ده، ټولو ملګرو واورېده او ټول ملګري دې په دې خبره شاهدي ورکړي. یو مې دا خبره کوله. دویمه مې دا دی، بیا مې در یادوله چې مولوي نه ولي، نه تنها داسې نی ولي، هغه نه ولي، تا ولي. مولوي په دغه حالت کې هم تا ولي. مولوي په دې اوس حالت کې هم چې د اختر پیغام ورکړی ده هیبت الله، په هغې کې د سرحد پولیس نه دي ستایلي، په هغې کې د تورخم د دوی شهیدان چې دي هغه یې نه دي ستایلي، د بولدک شهیدان یې نه دي ستایلي، په هغې کې د امرالمعروف والا ستایلي دي. ولې؟ ځکه د امرالمعروف والا چې د هغه تا ولي، هغه پنجاب نه ولي.
هغه تا په کمچینو ولي، په تیږو دې ولي، په لوټو دې ولي، هغه مولوي تا ولي. بیا درته وایم چې مولوي تا ولي. دا خلک چې والله چې د ملي بیرغ جامې ور واغوندئ، والله چې د امان الله خان د هغه وجود نښې دوی په څټ کې راشنې سي، والله چې د هر یو ډي ان اې د احمدشاه بابا د سکني وخیزي، که دا خلک د افغانستان په ګټه وي. چې بیخي دا په کټر افغانان وخیزي هم د ایډیالوژۍ تفاوت موجود دی. چې کټر افغانان وخیزي، دا خلک چې د افغانستان په ګټه نه دي. د ملا واکمني د افغانستان په ګټه نه ده. له پښو مو غورځوي، له لاسو پښو مو غورځوي، له علم او له کلتور او له فرهنګ او له هویته، له هر څه، له اجتماع، له هر څه مو خلاصوي. له هېواده مدرسه درته جوړوي. چې بیخي دا خلک د احمدشاه بابا سکني لمسیان سي، دا خلک د سړي زمن نه دي. په دې خلکو باندې باټ هغه مه کوئ. او وروستۍ درېیمه خبره مې دا وله، دوستانو مې هیله کوله لطفا موقف ونیسئ. زه خو مې انسان یم وروره، دا وار نه سوم مات، بل وارې به نه سم مات، بل وارې به نه سوم مات. لیکن انسان دی، کله سړی ویلی چې موږ پسې فشارونه دي. پرون مې مور زنګ راته والی ده، وایي د روښانې عکس بیا چا خپور کړی ده. هغې بېچارګۍ ته هلته خلک زجر ورکوي. د روښانې عکس خپور کړي، زما د بچۍ عکس او فحش ورسره لیکي او لیکي او لیکي او لیکي. نو خو یو ځای ته خو سړی کله کله خامخا سړی کمزورتیا احساس سړی کوي. زه خو داسې نه ده چې نور ژوند نه لرم یا نور عزیزان نه لرم، یو هغه خو نه یم، زه خو پراډکټ نه یم، انسان یم. یا هغه نیټورک نه لرم، یا خپلوان نه لرم، یا عزیزان نه لرم. خو دومره فشار ته خو چې یو سړی ځان ورکوي، دا فشار که 10 نفره دا بوج ورسره واخلي، په څه کمیږي که نه. داسې خو مه کوئ چې وروره له یو طرفه خاموشه خلک ناست دي، ټول په خبره پوهېږي لیکن وچ خاموشه دي. له بل طرفه چیرسترګي، بې شرفه، بې عزته، بې وجدانه خلک ناست دي، داړل کوي، غفل کوي. په ما غیرت مه کوئ وروره، په دا خپل ناموس غیرت وکړه. دا زما ناموس تاسې ناموس نه ده. تر ټولو قبیلوي تاسې یاستئ. د هر افغان ناموس بل ناموس ته. دا ټوله ورځ چې دا خلک فحش درته وایي وایي وایي، نه یې مړي را پرېښودل، نه یې ژوندي را پرېښودل. ورور د حق ولې نه وایاست؟ ولې خلکو ته سپینه خبره نه کوئ؟ ولې په خپلو پروفایلونو زما په اړه یې مه کوئ، د ما په دفاع کې مه کوئ، د دې قضیې په دفاع کې ولې نه کوئ؟ ولې حقیقت نه وایاست؟ ولې د دې خلیفه او د دغو د مړیتاوالي او مړڅټوالي په اړه باندې اعتراض نه کوئ؟ ولې د هیبت الله د سکوت په اړه اعتراض نه کوئ؟ ولې په دې خبره اعتراض نه کوئ چې دا د سپي بچیان له نورې انساني نړۍ خو موږ رابېل کړي یو؟ په اخترونو کې لا کوشش کوي له اسلامي نړۍ مو رابېل کړي. ټوله اسلامي نړۍ په یو ورځ اختر کوي، دوی د سپي بچیان په بله ورځ اختر کوي. درته دا افغانستان انزوا ته بول په هر شکل د اوس سبا بیا رالګېدل د بیرته انټرنیټ په افغانستان کې درته بندوي. دغسې یوه بهانه به ورته جوړه کړي. ورور د خپل ملت په ننګه ولې نه درېږئ؟ بیا به داسې وخت چې بیا به غواړئ چې ودرېږئ، درېدای به نه سئ. بیا به دغه امکانات نه وي در سره. دا نن له تا سره انټرنیټ شته په افغانستان کې، یو سړی مخاطبولی سي. سبا چې دا انټرنیټ در باندې بند کړو، بیا به دغه حسیب راوښتی، بیرته به جمهوریتۍ، بیا به دا ننګیال بیرته راوښتی، بیا به جمهوریتۍ، خو بیا به په افغانستان کې چاته غږ نه رسېږي. نن چې د غږ رسېږي، ولې خلکو ته صحیح خبره نه کوي؟ ولې خلک ګنګس کوي؟ ولې خلکو ته دروغ وایي؟ او لعینه د 5 لایفونو لپاره د انسانانو ځوانانو احساسات راپاره یې ځوانان خودکشیانې کوي. ځوانان دومره غوسه کېږي په نورو خلکو، د خلکو حملې کوي. دا کم خلک چې ماته کمې ښکنځلې کوي، دوی ته زه په لاس ورسم والله ټوټه ټوټه مې کړي. دغه احساسات په خلکو کې چا راپارولي دي؟ ولې راپارولي دي؟ ورور د چا په نفع یې راپارولي دي؟ ولې په انسانانو رحم نه کوئ؟ په دغو انسانانو چې د تاسې ته مثبت کمنټونه درکوي او زړونه درکوي، په دغو ولې رحم نه کوئ؟ تاسې خو له دوی سره ظلم او جفا او جبر کوئ چې دوی اول خطا باسئ، دومې په یو غلطه قضیه کې خلکو ورګرموئ. په خپله له ده دا پوښتنه ما بیا وکړه چې ورور ته خو په افغانستان کې خلکو ته وایي چې ورسئ طالبان جوین کړي. خوشحال سادات خلکو ته وایي چې ورسئ طالبانو ته ورسئ. دی د سپي زوی دلته ولې د پاکستان د طالبانو بیرغ نه پورته کوي؟ دی ولې نه پورته کوي؟ یعنې دی یو سافت قرباني نسي ورکولی، فقط د ډیپورټ کېدلو قرباني نسي ورکولی. دی فقط د اف بی آی د یو تلیفون قرباني نسي ورکولی. او د افغانستان خلکو ته وایي تاسې خپل بچیان پکې قرباني کړئ، تاسې خپله کورونه او خپل د سر امن پکې قرباني کړئ، تاسې له ټول دنیا سره جګړې ته تن ورکړئ. دغه د بې رحمه زمن دلته په دغه تناقض باندې ولې تاسې مسؤل نه ګڼئ؟ ولې نه ورته وایئ چې دا متناقضې خبرې ولې کوئ؟ ولې زنګونه نه ورته وایي؟ که څوک همدردي ورسره لرئ، خو دغو منداړوانو ته زنګونه ووایئ، ورته ووایاستئ چې دا ته ولې دا کار کوې؟ ولې دا ظلم دی د افغانستان په حق کې کوې؟ کمیونټیان یې جوړې کړي دي په اروپا کې او په امریکا کې او په کاناډا کې. دغه سپین ږیري مې کېنولي صاحب دلته هم پټکي راته تړلي، په هغه کې ناست یاستئ ګردو حلقو کې.
دا فلانۍ ټولنه ده او دا فلانۍ ټولنه ده. د دغو ټولنو رول څه شی ده؟ څه شی کوئ تاسې؟ دا دی په دې هېوادو کې د تاسې ټولنې دې څه شي لپاره باربکیوګانو پرته هم څه کړي دي؟ خو دغه مو کار دی که نه، خو چې یو څوک ترهګري کوي ورسئ پسې ورته وایئ چې ولې ترهګري کوې؟ سبا ته ولې د افغانانو ټولنې ته شر راوړې؟ چې یو سړی د ترهګرو ملاتړ ته خلک رابولي، ولې نه ورته وایه چې ولاړ شه د سپي زویه ورسه له ترهګرو سره کښېنه؟ نو موږ ته دلته ولې غم راوړې؟ موږ ولې دلته ته وایه دلته ایجنسۍ دغه حالات نه څاري، د افغانانو ټولنه نه څاري چې دغه بله ورځ راغلل ټول د طالبانو څخه د تېښتې په نامه راغله چې موږ له طالبه راتښتېدلي یو خوري مو. دروغ یې دلته وویل په محکمو کې، او د مهاجرت په سیسټم یې ځان تاوان کو، او 10 کاله ورور هغه ته ولفیر ته پراته دي، او بیا بله ورځ راولاړېږي د همغه طالب ملاتړ کوي. د طالب ملاتړ خو کوي، د طالب په ملاتړ باندې نورو ته اخطارونه ورکوي، ښکنځلې او فحش ورته وایي. دغه کار تاسې د ټولنې د خلکو نه ده؟ د خپلو ټولنو کې ولې موبلایزیشن نه کوئ؟ ولې دا کار نه کوئ؟ د حق ویلو ګورئ، زه وروستۍ خبره درته کوم، په یوه کومه ټولنه کې چې د ظالم په مقابل کې د غږ پورته کول نه و، هغه ټولنه کلکټیولی ختمیږي، ځکه د خدای پاک یعنې ټوله ټولنه ته به خدای سزا ورکوي. په قرآن کریم کې آیات شریف داسې واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، د هغه عذابه وډارېږئ چې په هغې کې به بیا یوازې په ظالمانو نه ګرفتارېږي، په هغې کې به ټوله ټولنه ګرفتارېږي. د دغو ترهګرو له لاسه چې دا دلته په ټورنټو، په امریکا او په کاناډا کې ناست یو، په اروپا کې، او ترهګرو ته یا فنډریزینګونه کوي یا د هغوی لخوا خلک داړي ته اخطارونه ورکوي، د دغو له لاسه به بیا تاسې ټول دغه د اوس په هغه باندې بند نه سواست، په لندن باندې افغانان د کار ویزې او د تعلیم ویزې پې بندې نه سوې. دغه د دې سزا به ټول افغانان هر چېرته ورکوي. دا کار به په کاناډا کې هم کېږي، دا به په امریکا کې هم کېږي، یا د په امریکا کې 14,000 کورنۍ د امریکا نه ډیپورټیشن په مرحله کې دي. 14,000. دا ولې؟ دا خو د دغو سپیانو له لاسه. دلته خلکو ته وایي چې په کابل کې خیر خیرات، هلته امن ده، او هلته دا دي او هلته دا دي. دلته خلکو ته دلته په خپله له طالبه راتښتېدل، دلته خلکو ته وایي چې ورسئ له طالب سره ودرېږئ. دلته د طالبانو لپاره فنډریزینګ کوي. نو په دې رقم مړڅټې ټولنه چې د موږ ده، دغه رقم مړڅټېتوب خو ولاکه هغه په اسرائیلو 15,000 قسمه عذابونه د خدای تعالی راوستل، هغوی ولاکه دومره غفلت کړی، هغوی ولاکه له حق او له حقیقت ویلو دومره لرې وو لکه دا موږ افغانان چې دي. 1-2 نفره مو ټول هغه ته ورکړي، ټول جنجال ته ورکړي. هغو ته اوس دغه ارباب دی، هغه بچیان یې ګل بچیان یې دي، او ډېرې بااستعداده او باعفته پښتنې هوښیارې نجونې دي. د هغو 1-2 ویډیوګانې عکسونه یې خپاره کړي دي. هورونو چې ما د مړې بچي عکس نه ځینې به ټویټر یې ټول عکس وډک کړی، د هغوی د ژوندیو بچیانو به څه رقم. دا اوس پښتانه دي، دا اوس هغه ناموزداره قوم ده، شملور قوم ده چې دښمن ناموس بې ساته وایي تربور مړ کړه لمر ته یې مه غورځوه، د دښمن مړی به لمر ته نه غورځوه. هغه خلک راولاړ سوي دي، نه د مور در پرېږدي نه د خور در پرېږدي نه. او دا هم درته وایم چې که زما او د بل په خور نه یاست تړلي، والله که په خپله خور هم تړلي یاست، ځکه دا وجدان داسې یو وارې مات سو، کرک سو، دا بیا د هر شي لپاره ماتي. داسې خو نه ده چې وروره دا یوازې بیا د بل لپاره وجدان نه وي او د ځان لپاره بیا وجدان وي. له تاسې والله که په کورونو کې ورېندارګارې په امن وي، له تاسې والله بالله که خپلې سکنۍ خوندې په امن وي، له تاسې والله بالله که سکنۍ ترندې په امن وي، له تاسې والله بالله که د همسایه لور په امن وي، تاسې ګورګان یاستئ. په همدې خاطر خو په تاسې کې څوک د یو بل په مخ کې د خوندې د خور مور نوم نه اخلي، د ملګري په مخ کې څوک د خور د ښځې نوم نه اخلي. ښځې نوم د ملګري په مخ کې ولې نه اخلئ؟ ځکه پوهېږئ چې دغه ملګری د ښځې نوم بله ورځ درته یادوي که نه. خبره یې در سره پېښه سوله، بیا خو اتې خبره بیا درته وایي چې تا د پلانۍ څه کومه، هغه د پلانۍ بیا در یادوي. خور به هم ورته ویلي صاحبه، نمک به هم خوړلی، په سترخوان به هم ناست دي، هغه به بیا درته وایي، هغه خپله مېرمن به درته وایي چې دغه شی خو څنګه چل ده، دا خو تا راوستی و، ما دلته ډوډۍ ورپخه کړه، دلته مې مېلمستیا ورته وکړه. دا د علیه السلام امت ته مور ته مې همدا خبره وکړه، هغه ډېره د علیه السلام د امت کیسې راته کوي ټوله ورځ. وایي روښاني عکس بیا چا خپور کړی؟ ما خو د علیه السلام امت نو زه خو څه درته ووایم؟ اوس د هغو عقیدې په سپین سر ور خرابې کړو. د علیه السلام امت ناسته، د علیه السلام امتیانې داړي، د هوا د آدم اولادونه، د هوا لوڼې داړي،
د افغان تر ټایټل لاندې د اسلام تر ټایټل لاندې د افغانیت په دفاع کې آفرین دی در باندې مننه ډېره زیاته دغه عمره تقریر مې کوم خور آباد خدای پامان